راغوښتی دی چې خلک په سوري ګرځي هغه په نور ګرځي او چې کله جمع شي نو خلک نور ته شي هغه اکثر په سورو ګرځي څوک دی ډېر بهادر ځوان دی د پولیس یو ټریفک سپایي خیر آئی جی مهرباني یو تپوس د نه کوم ماین کوئ به نه څه تورې او څه سپینې دا والې دا خدای والي ورنشي یو دی بس هم ورلوب دی بل قړتیم کې نه حاجي دا بس نه دی جي دا حال دی او دا پروګرام دی تاسو غلط شوي دي مونږ ګرمۍ والي یو لږې خره حاجي دا تپوس تاسو نه کوم چې تاسو د پولیس کې څنګه برتي شوي نو دا خو جي ډېره زبردست ستوري دی زه ډېر بهادر یم او بهادر خو ما چې به جي غوزله زور ورکړو نو د نیمو به وتې وتې ښایي نو بس عقل هم راکړو نو بس پولیس کې برتي شو ها پولیس کې برتي شوې نه ښکارې خو ډېر بهادر خو دا راته ووایي جي چې پولیس کې برتي شوې جی جی نو بیا دې اړخ ته څنګه راغې نو دا خو جي بس همدقه یو دانه چې پولیس وایي له خدای په ګوتو ورکم او برتي شوم ښایي دا به جي داسې کار و چې زه اول بل په سم پولیس کې هم ټریفک کې نو هم یو کلي کې به ډاکه کېده نو ما ریکویسټ وکړو چې دا ډاکو به زه نیسم نو چې زما ډیوټي هلته ولګوله چې ډیوټي زما هلته ولګوله چې زه به په کورونو ګرځېدم داسې غوږ به مې نیوري ډاکوانو ته او چې بس یو ورځ مې چې داسې غوږ ونیو چې کش کش شو بای جی ور مې وډبو ور دې وډبولو او جی بیا جی بای جی سپي م غروال او ما م غروال ښه ډاکو ماکو نو نه نه سپیو هغې نه پسو بس بیا مې بس جي د تفتیش شروع کړو جي بس بیا مې ناګنه جي یو ځای کې داسې څه د ښکالو اواز واورېده بس ناګنه مې ور وډبو یاره جي چې څنګه یې ور لر کړو ور ننوتلم چې په دا منځي واله دا چا والې دا جي د کور مالک چرګ غلا وتې کېده څوکیداري کوله وې بیا راغې نو د غل په ځای ته ووالې او جي ښه تاسو راغوتي ویلې ډاکوانو پسې او جي نو ډاکو مو نه نیو نه جي بس ما بیا خپل تفتیش شروع کړو ناګنه جي ورځو کې یو ورځ وه جي تکڼه غرمه وه سپومې ولاړې ده ښه جي سپوږمۍ ولاړه تیاره به م وه او جي تکه توره تیاره د سرجي ناګنه چې ښکالو شوه جي بس کش کش مې ورده پوزه مې راښکه دا پوزه دې ولې راښکه د ډاکو بوینګ را باندې ولګي ها نو د ډاکو څنګه بوینګ و او خټکي خوړلي دا خټکي ولې خوري دا جي چې کله دوی د شپې ګرځي نو دوی ته خو ډوډۍ نه میلاویږي نو خټکي ترخ کې ګرځي ښه نو تاسو له بوینګ درغو د ډاکو بس چې ما ور وډبو چې ور مې وډبو بس ستا په شان یو ځوان راووت مې لکه مې دې کور کې ډاکو شته یو ځای ما ونیسه څه هغه ډاکو ته په خپله وویل چې زه ډاکو یم ما ونیسه هو په خدای نو بیا دې ګرفتار کړو نه جي نو هغه زما د بهادرۍ نه متاثره شو زه د هغه د خوش اخلاقۍ نه مطلب دا دی چې هغه ډاکو ډېر خوش اخلاقه و نو تاسو ته څنګه پته ولګېده نو خوش اخلاقه ځکه چې ما سره د 1952 ټوپک و پلار او هغه سره راشنکوف نه دا خو واقعي بیا ډېر خوش اخلاق و او جي ښه نو هغه هم گرفتار کو نه ما ورته ویل داسې پیشو خو نه نیسم سهار به اخبار کې راځي باقاعده مقابله به کوم نو مقابله هم څنګه وکړه جي ما ورته ته په منډه کې زه به در منډه کړم بل جي هغه هم نه او دی که نه تو دی که یا الله خیر وکړو چې داسې څه 150 فوټه دیوالو په هغې ور جمع کړم
ها او بیا تاسو باجي ما هم پسې ورجم که زه خو دیوال ته ونه رسېدم د هغه خپه مې رونیوه سر ها بیا جي بس ناګانې وی وی دا وی ولې نارې کو دغه خپې دي خوږ وه ها 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 ما ته یې لکه دا خپه مې پرېږده ها جي مړه خدای شته انسان و خفه شوم پې ها ما ورته لکه د دیوال نه اخوا واوړي بیا به اواز راکړي نو زه به دې نیسم ها نو دا خو هم ډېره بهادري کړې ده او جي ها نو هغه د دیوال نه اوړېدو او جي نو چغه وواله او جي بیا وی راته وي ستا پلار به مې اوس ونیسي وتښتېدو او جي وتښتېدو جي دا خو د سره ډېره ناجیز و نو بس ناجیز یې دي ځکه کوله چې زمونږ خفته خوش اخلاقي وه جي ستاسو خوش اخلاقۍ نه ناجیزه پیدا وه او جي نو بس جي زه خپلو صاحبانو جي ټرافیک ته راوستم ها نو په چوکونو ډیوټي ولګېده او جي 6 میاشتې مې جي په چوکونو ډیوټي وکړه سرې جي ها جي د چرګانو چوک سرې جي سوري پل سرې 400 دی ډېسې دی جي